بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي تر دې دمه بیا هم روغ جوړ خوشحاله او د خپرونې سره اوسئ. ګران لیدونکو همدا شیبه دیني لارښوونې خپرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ. محترم لیدونکو د خپرونې موضوع مو د تېرې یکشنبې د ورځې د موضوع پاتې برخه ده او په خپرونه کې مو له تاسو قدرمنو لیدونکو سره وعده کړې وه چې انشاءالله په راتلونکي خپرونه کې به د دغې موضوع تفصیل ته دوام ورکوو. خوشبختانه چې نن یې وخت را رسېدلی دی او د تېرې خپرونې د موضوع چې وه چې د کفارو دسیسې کومې دسیسې څو دسیسې بیان شوې وي او پاتې انشاءالله چې په خپرونه کې به په دې باندې موږ سره چې قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث عبدالباري مدني صاحب را سره دی انشاءالله تفصیلي رڼا به په دې باندې اچوي. مدني صاحب ښه راغلاست. ستړي مو شعر کله راشي؟ الله مو خوشحال لره. بیا هم د الله رب العزت نه مو غوښتنه ده چې الله العالمین ټول ملت ته خوشحالي نصیب کړي. امین. تاسو ته او قدرمن لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. شیخ صاحب دا چې څو دسیسې تاسو هغې وخت کې بیان کړي غالبا چې تاسو ویل چې دوه دانې پاتې دي مهمې. بالکل. دوه مهمو ته راځو تفصیلي. الحمد لله رب العالمین وهو حافظ للدين والصلاة والسلام على محمد الأمين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا ورحمة للعالمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله نبي الكريم الأمين. بیا هم خپل قدرمن لیدونکي چې د هېواد دننه او بهر دي ټولو ته د سعادت غوښتونکي وي الله العالمین دې موږ تاسو ته مشکلات سل په سل حل کړي. دا چې موږ مسلمانان په دنیا کې د څو ورځو د امتحان دپاره الله پیدا کړي بلکې ټول انسانیت الله مو په دغه امتحان کې کامیاب کړي. امین. او هغه ابدي زندگی چې واقعا نه ختمېدونکې زندگی د چلته په خوشحالۍ سره ورشو. محترم سیرت صاحب دا چې کفارو په طول د تاریخ کې په دې اوږد تاریخ د اسلام کې د اسلام په مقابل کې قسمه قسم ډول دسیسو نه کار اخیستی دی. څه مو بیان کړي لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه. نن دې ته راځو چې یو خطرناکه دسیسه د کافرانو او د اسلام د دشمنانو هغه په اسلام باندې طعن لګول دی او سخریه ده. دا د دوی عادت دی. لکه مونږ په خپل پښتو اصطلاح کې وایي چې چېرته یو منفي فین د دوی په نظر پیدا کړي په هغې باندې دوی بحث شروع کړي او هغه داسې یو ډېره هوا ورکړي چې تر څو عام اذهان هغه مخشوش کړي. د دغې ادعا دپاره ورځو دې ته چې یو واقع ذکر کړو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر څو پورې چې دا مسله واضح شي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معاون خاص دی وزیر دی. د یو ورځې مدینه منوره کې یو ځای ته لاړه چې هلته به د یهودیانو یا د مخالفینو د اسلام مجلسونه کېدل مخفي ډول په پټه باندې هغې ته به بیت مدراس ویلې. خاص درسګاه وه د دوی درسګاه په نوم باندې جوړه وه لکه اوس وخت کې ورته د پوهنتون اصطلاح وکاروئ داسې. نو هلته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورغې تنها هغوی سره یې څه خبرې شریکې کړې او ډېر داسې منطقي بحث یې وکړ او خوشحاله په دې و چې مسلمانان الحمدلله په مبحث او بحث کې لومړی مقام لري یعنی منطقي بحث کې. فنحاس او اشیاع د دوی د فنحاس یعنی فا نون ح الف صاد دا د دوی مشر او پرنسپل او اشیاع د دوی معاون خاص د دې درسګاه اکابرو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته د یو منطقي بحث دپاره ورغې ورته کېناست. موږ چې یو اصطلاح پښتو کې دوه په دوه چې حقیقت تاسو ته باید برملا شي ورته ویلې چې علما اوس خو د عام خلک هم د تاسې نشته چې
د عوامو دوکې دپاره دا کار کوئ چې ستاسو دا مقام منصب دا د خطر سره مخامخ نشي. اوس حقیقت دا د تورات کې خو تاسو لیدلي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی. تا خو تا ته معلومه ده، ما ته ځکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه سفرونه کړي په مختلفو ځای ګرځېدلی او د دوی ټول راز ورته معلوم و، ځکه دوی به ویلې چې آخر زمان پیغمبر به راځي او دی نوم دی او دلته به هجرت کوي. نو دا خبره ورسره شریکه کړه دوه په دوه چې دا خو حقیقت تاسو ته معلوم دی. هغه ماوین هم ناستو چې دا رسول الله دی علیه السلام د عبدالله زوی دی، دا تیږلي تورات کې پټوي ولې؟ حقیقت باندې سترګې ولې پټوي؟ او د مولد چې دی د ولادت د زیږېدنې ځای هغه مکه ده، د هجرت ځای مدینه ده. دغه تیار مدینې ته راغلی دی. هغه څنګه چې چهره مبارکه د مصطفی په تورات کې ذکر ده، هو په ده کې شته که نه دا خبره؟ نو دومره دلایل چې ورسره تقریبا په ساعتونو ابوبکر صدیق رضی الله عنه دوی سره استدلال وکړ، دوی سکوت کړ. ځکه یو خدای چې خلکو دوکه ورکړي غالمغال جوړوي او دا چې دوه په دوه سړی ناست بیا خو شور نشي خوړی. هسې شور مه لتې مه وه، خبره وکړه چې څه ولې مشکل څه شی دی. نو فنحاس ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وایي چې موږ څه مشکل دی تاسو په قرآن کې لرو، پسې لکه په دین باندې یو طعن ولګو. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وایي چې مهرباني وایي ګوره تاسو دعوت کوئ داسې یو رب ته چې هغه تاسو وایي الله الصمد، صمد دی او غني دی. اوس درته قرآن شریف کې یو آیات ښیمه. ښه څنګه آیات دی؟ آیات دا دی چې الله وایي چې ومن یقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي یقرض الله قرضا حسنا، څوک دی هغه کس چې الله ته قرض ورکړي. ګوره بیا یې وخندل، ګوره الله موږ نه قرض غواړي. په دې ترجمه باندې دا فنحاس ښه پوهېده چې هدف څه دی، هدف څه دی. خو هسې ظاهرا و دې دپاره چې ځان خلاص کېږي ابوبکر رضی الله عنه چې ورباندې کوم جال اچولی چې د دې جال نه څنګه ووځي، نو دی وایي چې ګوره دلته الله موږ نه قرض غواړي او الله غني ذات دی، دلته قرض غواړي. اوس چې موږ عوامو سره خبره کوو ستاسو دا قرآن ومنو دا خلکو ته پیش کو، نو موږ باندې به عوام اعتراض وکړي چې ګوره دلته قرآن شریف کې الله موږ نه قرض غواړي، دا څنګه غني ذات دی. او بل ځای کې نو دې نه معلومیږي چې الله په هغه صفت باندې موصوف نه دی کوم چې تاسو په الله الصمد باندې ترجمه کوئ. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته تاسو ته اوس خبره حقیقت د دې ترجمه تاسو معلومه نه؟ نه ما ته خو معلومه ده، خو خلک به څنګه قناعت ورکوي. اوس په قرآن کریم باندې ځینې په اوسنۍ معاصر دنیا کې د کیالي په نوم باندې یو څوک دی د عربي نړۍ یو عالم دی، ما یو مبحث اورېده په قرآن کریم باندې تان لګاو او داسې چې زه مثلا پروفیسر ام په دې فن کې، ما ویل دا هغه فنحاس او د اشیاء د وخت خلک دي. نو بیا دا چې کله دا مجلس ختم شو نو رسول الله السلام په دې خبر نه دی چې ابوبکر صدیق صاحب دی او منطقي استدلال دپاره هلته تللی. ډېر طبیعت خراب شي، دا څومره زناور خلک دي، دومره حقایق لکه د لمر غوندې واضح دوی نه مني. نو کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی د نبی علیه السلام مجلس ته، طبیعت ډېر ملول و. طبیعا هغه څوک چې د تقوا نه مالامال وي نو دغسې خبره اورېدو باندې ډېر جګرخون کېږي، لکه د ایمان کمال هم دلته معلومیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته طبیعت ډېر خراب دی، لکه یو د بل په مزاج پوهېدل. نو د دې دپاره چې د ادب په منصب باندې ابوبکر صدیق تکیه لګولې وه، نو دا جرأت یې ونه کړه چې دا خبره د هغوی غیر معقول خبره د رسالت په دربار کې پیش کړي، لکه دا بعضې خبره د چا نقلولی هم نشي، دومره بېادبه خبره یي. نو دې وخت کې جبرائیل علیه السلام راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا آیات نازل کړ چې لقد سمع الله قول الذین قالوا ان الله فقیر ونحن اغنیاء. لقد سمع الله په تحقیق سره الله واورېده دغه د ابوبکر رضی الله عنه د هغه خبیث مجلس. لقد سمع الله قول الذین، قول د هغه خلکو قالو چې دوی وویل چې ان الله فقیر ونحن اغنیاء، الله فقیر دی او نحن اغنیاء. الله وایي سنکتب ما قالوا، زه به دا ولیکم. دا د ابوبکر صدیق صاحب دپاره د جنت زیری دی، ځکه هلته د دا مبحث منطقي بحث کړی دی. الله وایي سنکتب ما قالوا، زه به دا خبره ثبت کم په داسې یو کتاب کې چې بیا محوه کېږم نه. وقتلهم الانبیاء، دوی خو پیغمبر هم وژلی هغه پرېږده، خو دا خبره هم زه ثبتوم چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه دوی ته خبره کړې واضحه او دوی ورسره داسې خبره کړې چې د الله په شان کې ګستاخي کړې ده. ونحن اغنیاء. اوس الله پاک جل جلاله د دوی دا طعنونه ولا تسمعن من الذین کفروا اذًا کثیرا،
ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب والذين اشركوا اذى كثيرا. الله وایي تاسو به د دوی نه داسې خبرې واورئ چې ستاسو طبیعت به خراب کړي. اوسنۍ میډیا د دنیا د اسلام په ضد چې دا چاپی وي یا تصویري وي د اسلام په ضد اوس موږ عملاً دا مطبوعات کوو. نو دوی دا کار د همغې زمانې نه شروع دی چې دا د دې تقریبا اتم خطرناک چل او فریب دی. نه هم ته به راشو خو اړیکه به واخلو. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. جناب سیاست تاسو ته او جناب مفتي صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. ستړی مه شئ مهرباني. جناب سیاست مفتي صاحب دا پوښتنه کول لکه مثلا یو سړی خارج ته نیت لري د رسمي په صورت باندې لکه شریف باندې چې وي هلته مثال تجارت په باره باندې ځي لکه څو ملکونو ته مثلا یا امریکا یا کاناډا ته ځي لکه تجارت غواړي چې لکه مثال دلته نه غواړي چې لکه خپل ملک ته یا بل ځای ته لکه تجارت په حساب باندې لکه چې یو سړی خپل فامیل سره ځي لکه مثال هلته ژوند کړي او د مالته نه وروره خنده لکه خپل کاروبار شروع کړي او په دې نیت باندې ځي چې هلته ځي لکه مثال خلک ته دعوت هم ورکړم هغه هم ورکړم لکه سره اسلام دپاره سخونت خو نه رسېږي. نه خو هلته په دې نیت خو ځي چې دعوت ورکړي دلته لکه مثال په اسلامیت ویلي دي که نه تجارت دپاره دواړه کاره منځته کړي لکه تجارت هم کوي دعوت هم ورکړي لکه هلته داسې لکه دوست مې شته چې لکه همالته امامتي هم کوي او تبلیغ هم کوي او تبلیغ هم خلک دي او لکه داسې دعوت کړی یم چې راسه لکه مثال دلته ما سره لکه کاروبار کې مغه که وروره خانده دلته بس وروره خانده خلک ته دعوت هم ورکړو هغه هم کوو لکه د دې په باره باندې چې لاړ شي سړی څنګه یې سر زموږ دا جواب غواړم. سمه ده خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکوي. مخې ته ښه شیخ صاحب راځو. دلته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه طبیعت خو طبعا خراب نو الله پاک د اطمینان خاطر دپاره تسلیت دپاره دغه آیات نازل چې ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب والذین اشرکوا هغه خلکو ته چې کتاب ورکړی شوی من قبلکم والذین اشرکوا هغه خلک چې مشرکان دي اذن کثیره تاسو به ترې ډېرې خطرناکې خبرې واورئ تاسو به طبیعت خرابوي خو الله وایي چې که چېرته تاسو صبر وکئ او تقوا خپل پیشه وګرځوئ فإن ذلک من عزم الامور وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلک من عزم الامور. لسم یا آخري د دوی هغه خطرناک نو هغه عملا د جنگ میدان ته رادانګل دي پس له دې نه چې دوی خو د دوی دغه د اسلام په مقابل کې دغه ترتیب د محاربې دا بیا څو کټګوري لري. لومړی د نبی علیه السلام په زمانه کې د شاعرانو په ژبه باندې د نبی علیه السلام ذات او د نبی علیه السلام اهل بیت او د صحابه او توحید هغوی پسې به شعرونه او ترانې جوړولې داسې ابیات به ویل چې په هغې کې د نبی علیه السلام کسر شان به دوی کو په خپل ځوان او ګمان سره دارنګې د مسلمانانو میرمنو به دوی دا کار کو. نو اوس هم په دنیا کې د مسلمان میرمنو ته د حجاب طعن ورکول چې دا بندیخانه ده یا قفس دی دا نوې خبرې نه دي دا د همغه وخت نه شروع خبرې دي. په دې رأس کې نو کعب ابن اشرف دی. کعب ابن اشرف په مدینه منوره کې یو قلعه درلودله او د به هر وخت داسې شعر او شاعري کوله چې هلته به د نبي علیه السلام توهین کو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه سره مشوره وکړه قمقل انسان دی د ده نه ځان خلاصول پکار دي نو همغه و چې څه کسان راغلل د دی د جهنم کندې ته ولیږه او د ابد دپاره انسانیت ترېنه بېغمه دا د دوی یوه لاره دا وه چې غلط پروپاګند به کوو یعنی د شعر په ژبه باندې او دا شعر چې دی نسبت د نظم نه ډېر تاثیر کوي او دغسې اشعار لیکل ګوره مسلمانان هم ځینې غصه شي بعضې اوقات د اسلام د مقدساتو د علماو د پټکۍ د جماعت په رابطه باندې غلط یو شی ولیکي او دوی دا ځان ته د شعر یو مهارت بولي بلکې دا نه بلکې دا د کعب ابن اشرف پیروي ده او خدای نخواسته د خپل ایمان سره لوبې کول دي ځکه دا شاعر دي نو دې نه ځان ساتل پکار دي. دویم به دوی د سحر د لارې نه ځکه په یهودیانو کې سحر ډیر زیات بیخي اوج ته رسېدل دوی پکې ډېر مهارت هم درلوده او په دې کې مشهور واقعات همغه و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سحر عملا وکړو او قصه هغه موږ بار بار کړې ده او زمونږ ډېر قدرمن لیدونکو ته معلوم وي چې بیا 2 سوره اخر نازل شوي دي الله پاک دام دفق. دریم دا چې عملا دوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زهر ورکړه
یعنی دا صرف هم دوی ونه کړه په داسې یو شخص باندې چې د ټول انسانیت دپاره رحمت وي دوی هغه مهلک یا هلاکونکی شی نو هغه ورته برابر کړه چې هغه زهر دی نو نبی علیه السلام ته یې غوښه جوړه کړه د پسه غوښه کې بیا پوښتنه هم کړې وه چې نبی علیه السلام ته د پسه په غوښه کې کوم ځای ډېر خوښ دی نو چا ورته چې وارې کې اورون پتون چې ورته وایي دا مایچه نو په همغې کې ورته داسې خطرناک زهر اچولي وو کله چې نبی علیه السلام ته یې راوړل صحابه ناست دي هر یو کس یو مړۍ نیمه مړۍ واخیست کله چې رسول الله وسلم د خولې ته ویوړه بېرته کېښوده په دې کې زهر دی اوس راته جبرائیل علیه السلام ویل چې په دې کې زهر دی نو همغه و چې نبی علیه السلام هغه کال به چې راغی همغه بیا په نبی علیه السلام باندې درد راته ځکه هغه ډېر خطرناک هغه زهریات چې هغې وخت کې استعمالېدل اوس ډېر کم دي اوس نور د هغې بدیل راوتي دي نو هغه زهر و چې نه بوی درلوده نه مزه څوک پوهېده لیکن انسان به ډېر زر ختمه و نو دې کې ځینې صحابه هم په شهادت ورسېدل نو هغه چا چې دا کار کړی بیا هغه نبی علیه السلام په صلح یې یعنې اعدام یې قصاص لیکن دی ورته ویل چې غوښې ماته وویلې اوس دا د کباب کړې غوښې ماته ویل چې ما مخ مونږ کې زهر اچول شوي دي دومره واضح دلیل د دوی دپاره په هغه مجلس کې دوی هم بیا دا کار ونه شو کړی چې مثلا توبه وباسي بلکې یو وخت کې په همدغسې یو کار سره چې د زهر نه وروستو د نبی علیه السلام عملا د یو چا د لاسه د نبی علیه السلام د شهادت تړون چې بیا ورباندې څوک ملامتي هم نشي اچولی مثلا یو زنانه ته وظیفه ورکړې وه کله چې نبی علیه السلام د سوري ته کېناسته ته به د بام د سر نه د میچنې دا دغه نه څرخی چې څرخی د بهرنۍ تیږه ولاندنۍ تیږه ډېر دغه یي که نه د استاد ورته وایي میچن دا ورباندې راوغورځئ په رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام سوري ته ناست دی او زنانه راځي په دې فکر باندې چې زه ټک وم مثلا لاس نه مې وغورځي هسې باندې به کوې هسې دروغ خو بیا د دوی دپاره اصلي مذهب او دین دی او عقیده ده بیا همغه و چې دې وخت کې نبی علیه السلام د جبرائیل علیه السلام دې ځای نه پاڅېږه چې در باندې د میچنې خطرناکه تیږه راغورځي چې تا د وژلو او د قتل او د شهادت دوی تعبیه کړې ده نو دا هغه لس مکیدونه یا چلبازۍ وي چې دوی عملا د اسلام په مقابل کې استعمال کړي مننه شیخ صاحب دغه خو اوس کوم چلونه او دسیسې او فریبونه چې دی وکړو د نبي علیه السلام دور له هغې نه وروسته بیا دسیسې څټول په دې باندې پوه شو چې تر قیامته دا اوس چې مونږ په 21 قرن کې ممکن مونږ به ډېر وخت نه یو په دنیا کې خو نور قرنونه به راشي خو مسلمانان په دې باندې پوه وي چې په هر قرن کې د هغې وخت معاصر فتنه د مسلمانانو په منځ کې دوی جوړوي موږ عملا په دنیا کې اوس ګورو چې دوی څه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحلت نه بعد چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت دور 2 کال او 2 میاشتې محدود وغې نه وروستو داسې یو څوک په دې منصب او اریکه باندې کېناسته چې دنیا او دنیاوال د هغه د عدالت او دغه د حکومت نه سترګې نشي پټولی چې هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او حقیقتا د اسلام هغه اصلي څهره خلکو ته ښودله چې هېڅ غبار ورباندې رانشي لیکن دوی په قراره کې نه ناستل دوی فورا دسیسه برابره کړه چې څنګه کولی شو یو څوک چې واقعا غیر د نفع نه غیر د نفع او د ګټې نه نقصان هیڅ چاته نه رسېده او اسلام کې دا اوس دا مزایا او خوند شته چې اسلام حاکم وي هیڅ څوک نه متضرر کېږي مګر هغه څوک چې هغه منحرف وي نو همغه و چې دوی یو کس ته چې ابولؤلؤ په نوم باندې دغه د فیروز اصلي د ده نامه وه نو ده ته یې څه پیسې برابرې کړې او ده ته به وویلې چې ته به په عمر رضی الله عنه باندې ناګهانه حمله وکړي د دې تفصیل ته راځو خو د لنډې دمې وخت دمې ته ورځو ګرانو لیدونکو لنډه دمه لرو چېرته مه ځئ له خپرونې سره پاتې شئ درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله بله السلام علیکم وعلیکم السلام ورور ستړی مه شئ مهرباني رحمت الله وبرکاته بخښنه غواړم سیرت صاحب تاسو ته ښاغلي مدني صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم امام الدین د نوي کاکې څخه مهرباني صاحب تقریبا یو میاشت ما باندې د زړه امنه راغلی وم ښه صاحب اوس یو څه ښه یم خو بیا هم دغه زینو چې په ختلو دا ختلو کې دا څپکي پیدا کېږي او زه جنګ ته نشم تللی د دغه زینو په خاطر چې کور مې په ډېر منزل کې دی
او هلته جماعت په لاندې تاکوی کې مونځ کوي هلته جمعې دي نو جمعې ته نه شم تللی باور وکړئ کله چې د جمعې وخت شي او خصوصا د جمعې لمانځه وخت شي ما ته ژړا راشي چې زه به نه شم تللی او دلته کور کې په چوکۍ باندې مونځ کوم خو اکثرا لمانځه کې مسابقه کېږم د همدغه تشویش د اطلاع نو مدني صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې دغه لمانځونه کې خو به نقص نه راځي چې زه په کور کې لمونځ کوم او اکثرا مسابقه کېږم چې دا 2 رکعته مې وکړه 3 رکعته مې وکړه رکوع مې وکړه که مې ونه کړه ځکه په چوکۍ ناست یم لمونځ کوم مثلا دا کې څه معلومات راسي مدني صاحب سمه ده خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکوي مخې ته شیخ صاحب مخکې واقع تاسو اشاره کوله د حضرت عمر ترانه دا هم د اسلام د دشمنانو خطرناکه دسیسه وه ځکه داسې یو څوک چې همیشه د بشریت د خدمت نه هیڅ وخت البته خپل قدرت او خپل توان نه د سپمولی همیشه په همدې کوشش کې څنګه د انسانیت آرام زندگی وکړي حتی چې کله د عمر رضی الله تعالی عنه فلسطین ته تللی دی هلته بیت المقدس ته د دوی یو علاقه ده د اسلام د دشمنانو کلیسا ده هغې کې کثافات خانه جوړه شوې ده خلک پکې ګندګي نه چې ځکه اسلام فتح شو فتح راغله نو هلته دا نور ادیان والا ضعیف شول نو کله چې عمر رضی الله عنه هلته ورسېده نو ویې کتل دا ولې وایي دا خو داسې کار شوی د مسلمان طرف بیا فورا د ښاروالۍ مسؤلینو ته وظیفه ورکړه چې دا صفایي وکړي هغه ورته بیرته صفا کړه هغوی ته تاسو کولی شئ د اسلام چتر لاندې خپل عبادت وکړي یعنې دومره وسیع فکر انسان د دغسې یو شخص د مرګ دسیسه جوړول هغه هم په مقدس مکان کې چې مسجد دی هغه هم په محراب کې هغه هم د مانځه په وخت کې هماغه و چې فیروز پابلولو مشهور مجوسي دته مادیت ومنل د ترور ترتیب ورته وښوده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د سهار په مانځه په ټیم د اقامت په وخت کې په محراب کې په شهادت ورسو دارنګې د حضرت عثمان ذی النورین یو دوه مختصر نقطو ته اشاره عثمان رضی الله تعالی عنه تعالی یو فهم ورکړی ځکه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدرسې شاګردان دي اصول داسې قدرمن سیره صاحب زمونږ قدرمن لیدونکو به دا خبره اورېدلې وي انشاءالله چې د نبي علیه الصلاة وسلام دا منبر شریف چې و دا څو پټپایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به بره کېناسته خطبه به ارشاد فرمایي کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفه شو نو یو پټه لاندې کېناسته وایي ماته ښه نه ښکاري چې د سید الکائنات په ځای باندې زه کښېنم دا د تقوا یو انداز وي عمر رضی الله تعالی عنه لاندې کېناسته بلې پټې ته وایي دا اوس ماته ادب نه ښکاري چې زه د ابوبکر صدیق او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منصب او هغه چوکۍ او مقام باندې کښېنم کله چې د عثمان رضی الله تعالی عنه زمانه راغله نو پټې خلاص شوې نو عثمان رضی الله تعالی عنه په بر ځای باندې کېناسته کوم چې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کېناسته نو په ده باندې نقد کېده ګوره د عمر او د ابوبکر او د رسول الله سلام د ابوبکر او د عمر خلاف یې وکړه دا ګوره یو فین پیدا کول نو د کله چې پوښتنه وشوه د دې په هکله باندې د عثمان رضی الله تعالی عنه د خاندان د یو کس نه تا ته د خدای انصاف درکړي اوس که د هر یو خلیفه یو پټه پایه راکته کېږي نو ستا خطیب به اوس په کوهي کې څا کې چېرته کېناسته همسې کته کېده ورپسې دا خو د عثمان رضی الله تعالی عنه هغه اجتهادي ذهنیت او فکریه وه چې خلکو ته دا وروښودله چې هغوی مقام علیده دی زه هغه مقام ته نشم رسېدلی څومره چې مقام منزلت د صدیق اکبر او د فاروق اعظم دی دارنګې عثمان رضی الله تعالی عنه یو مبحث د په وخت کې یو جنجال او منازعه پیښه شوه چې په اختلاف د قراتونو د لهجې نو د ټول قرآن شریفونه بند کړل یو قرآن شریف دې باندې به بحث کوي د دې تلاوت به کوو دا نور قراتونه څوک نه کوي چې خدای نخواسته دا سبب د انتشار د بې اتفاقۍ او اختلاف د مسلمانانو نشي دغسې نقطې دوی ورته راغونډې کړې د اسلام دشمنانو یو ځل عمومي د ده په مقابل باندې خلک راپاڅول هغه ضعیف الایمان خلک یا هغه څوک چې هغوی بالکل په دې باندې خبر نه وو چې پردې شاته څه خبره ده داسې نقطې ورته مخې ته کېښودلې نو مسلمانان به ډېر باریک اوسېږي چې د یو مسلمان په هکله چا درته یو خبره وکړه خپل تحقیق به کوي د عثمان ذی النورین په مقابل باندې یو هجوم شروع شو او عمومي قیام وشو
نو همغه و چې خلک راغلل د حج په بهانه باندې مدینه منوره محاصره کړه او حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه په خپل کور کې د قرآن کریم د تلاوت په وخت کې د خپل اهل بیت په مخ کې په شهادت ورسو دا پروا نه لري که ته هر څوک کې خو چې مسلمان یې تا له بینه وړي خو د مسلمان په لاس به تا د بینه وړي بله دسیسه برته جوړي مسلمانان به یې دې ته ډېر دقیق اوسېږي دا د دوی هغه بله خطرناکه دسیسه هم دا د علي صاحب ته زمانې پورې بیا په 286 کال هجري کې دوی یو بل پروګرام مخته واچوه چې څنګه اوس خو هغه زمانه لاړه چې صحابو په منځ کې دوی جنګونه جوړ کړه جنجالونه جوړ کړه مسلمانان داسې یو حالت سره مخامخ نو کله چې د 286 هجري کال شو نو د میمون په نوم باندې یو کس دوی ظاهرا د اسلام دایرې ته داخل کړه ورته چې مسلمان شه بیا په هغه چې څومره کارونه کړي نو دا بیا په ساعتونو وخت غواړي چې په دې باندې تفصیلي بحث ولرو چې دې میمون د اسلام په جامه کې د اسلام په خلاف څومره خطرناک کارونه کړي بله دا چې دوی یو بل اصول ترتیب کړل چې څنګه کولی شو چې مونږ فتنه خپره کړو د مسلمانانو په منځ کې دوی تسلل الی سلطه وکړله یعنې د باچاهۍ او لوړ مقامونو کې دوی خپل کسان جوړ کړل چې هیواد به مسلمان وي خو لیکن د هغې په رأس کې به داسې څوک وي چې ظاهرا به مسلمان وي لیکن ټول کار به د یهودیت دپاره کوي په دې نقشه کې دوی ډېر کامیاب شول ظاهرا به هیوادونه مسلمانانو الحمدلله ظاهرا نه حقیقتا هیوادونه وګړي به ټول مسلمانانو خو د هغه په رأس کې به داسې خلک ورته په یو نوم بل نوم باندې راوستل چې خلکو مرده چې مسلمان دی که نه کلمه وایي جامع مسلماني ده شعار اسلام دی هر څه د اسلام برابر دي خو عقیدتا به دی د هغوی سره کار کو نو دغسې فتنو نو بیا ډېر خطرناک عواقب درلودل د اسلام دپاره چې د اسلام په جامه کې بیا مسلمانان تخریب کړي مننه شیخ صاحب اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله زموږ غږ اورئ مهرباني پوښتنه وکړئ بله مولا صاحب ډېر بخیر یې خوشحاله اوسئ مهرباني الو خورې غږ دې راځي پوښتنه وکړئ زه فریده یم د مزار شریف له مالکه نیولې ده د ما یو زوی و اته کلن هغه خدای دې وکړي دا 3 میاشتې کېږي چې مړ شو هغه داسې زه قبر ته یې ورشم دا مونږ ویني که نه دا د ما ورتګ ته خوشحالېږي که نه او دویمه پوښتنه مې دا ده چې داسې کله کېدو عملیات کړی نو دا عملیات خو پس د عملیات نه یو 15 ورځې وتلی چې مونږ د خپلوانو واده و هوټل کې هغه ته زه لاړم یوه شپه مې زوی ځان نور ښه و بېرته نور ګرنګه په 3 شپو کې مړ شو زه خپل ځان هغه ته ووایم زه یم دا اوسان د واده ته نه وای تللی د دې په سر د دې په عملیات به نه و راغلی دا به داسې نه وي شوی په همدې غاړه که معلومات راته راکړئ او بله پوښتنه مې دا ده چې وایي انسان مړ شي خلک وایي چې دې اروا راځي ګرځي د مسلمان اروا ازاده ده دې اروا راځي ګرځي که نه سمه ده خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکوي مخې ته شیخ صاحب راځو دا چې په تېرو تاریخونو کې کفار همداسې ناست نه دي او تلې دسیسې مسلمانانو ته جوړې کړي دي اوس دغه 21مه پېړۍ کې څنګه مسلمانان کولی شي د دې مخه ونیسي مخنیوي لارې چارې به یې څه او هم همدا ده یعنې دا معنا چې هغوی کیدای شي نور داسې څه وکړي چې اوسه پورې لا تاریخ نه دي ثبت کړي هغوی ناست دي همدې دپاره ځکه چې ویمکرونه ویمکر الله دوی خو همیش مکر کوي د دوی مکرو و مکر الله والله خیر الماکرین د دوی دا مکر کار دی نو د دې دپاره چې مسلمانان د دې خطرناکو حیلو دسیسو نه ځان وساتي درې داسې ښکلې طرحې قرآن کریم ورته ورکړي دي لومړی طرحه دا ده چې تاسو به د کافرانو منفي تبلیغات نه اورئ چې د هغې نه متاثر شي دا ډېره اهمه ده چې د هغوی منفي تبلیغات ته غوږ کېږدي نو تا په خپل دین په خپل اسلام په خپل پیغمبر په خپل عقیده په خپل عالم په خپل متدین باندې بې اعتباره کړي نو الله فرمایي چې وانحکم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم تاسو د خپل دین پیرو اوسئ د دوی تابعداري مه کوئ د دوی دغه خواهشات دا فکري جګړه نظر ورکول تحلیل په نوم باندې
نو دې ته غوږ مه ږدئ. دا تاسو ته باندې ډېر منفي اثر لري، ځکه اکثرا دا د رسنیو د فیسبوک دغه که شیان چې سړی ډېر ګوري او دلته د کافرانو منفي تبلیغات وي، طبعا د ځوان نږدې ده چې لیونی کې په ذهن باندې ډېر خطرناک اثر لري. نو الله پاک فرمایي چې دې ته خیال کوي وحذروهم، او دوی نه ځان وساتئ یفتنوکه چې تا بیا فتنه کې واچي عن بعض ما انزل الله الیک. ځینې هغه مسایل چې تا ته نازل دي ستا په دین کې حقه دي، خو د هغوی منفي تبلیغ به دومره در باندې اثر وکړي چې حتی ته به وایې چې دا صحیح نه ده، کاشکې داسې وای. نو دا کار به وشي چې منفي تبلیغاتو اورېدل دې نه ځان وساتي او داسې فکر وکړي چې هغه منابع یا هغه څه چې دغه نشر کوي د هغې مخنیوی وشي. ځوانانو ته ذهنیت دا ورکړی شي تاسو مسؤلیت د هیواد په وړاندې څه دی چې تر څو پورې موږ اصلي مسؤلیتونو ته متوجه شو. لومړی دا کار باید وکړي. دویم، مسلمانان باید کوشش وکړي چې خپل اقتصادي چارې دا ډېرې منظمې کړي او دین ته ښه د خلکو غوږونه خلاصي چې دین د اقتصاد په اړه باندې ډېره عظیمه ښایسته ښکلې برنامه لري. مسلمانان باید خپل اقتصاد د دشمن په لاس ورنه کړي او مسلمانان د بې اتفاقۍ د وجه نه دشمن د اقتصادي منابعو باندې چې کله حاکم شوی له هغې نه وروسته مسلمانان د ذلت سره مخامخ دي. او دا قرآن کریم په دې باندې صراحت لري، یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. تاسو خپل هغه د ساتلو اسباب برابر کړئ. که دغه ظاهري زرې مثلا دغه مطلب دي یا هغه څه چې ستا عزت، ستا ابرو، ستا هیواد ساتي، هغه باید ډېر قوي وساتي. هغه د اقتصادي چارو تقویه کول دي. د هر مسلمان حاکم دا وظیفه ده چې د چا جومات ته د وړلو نه مخکې د هغه اقتصادي مشکل باید حل کړي، چې هغه مطمئنا په جومات کې په مانځه ودرېږي. او دا د یو مسلمان امیر مسؤلیت دی په لومړۍ کرښه کې. ځکه عمر رضی الله تعالی عنه والیانو ته لیکلي وو که ستاسو په ولایت کې غل پیدا شو د غله لاس به هغې نه وروستو پرې کوم چې اول به یې تا پرې اول به ستا والي صاحب لاس پرې کوم، بیا به د غله لاس پرې کوم، ځکه تا داسې کار نه دی کړی چې غلا ونه کړي. یعنې هغه څوک چې پیشې والا غل یې هغې کار یې هغه خو مستثنا دي، هغې مخه باید ونیول شي. هغه چې مجبوري نه کوي هغې مسؤلیت په مشرانو دی. نو اقتصادي چارې منابع دا سم په کار اچول. دا دویم هغه اساسي شی دی. واقعا که یو څوک مثلا اقتصاد جوړ وي، آیا کولی شي چې هغه خدای نخواسته دشمن سره خپل روابط ټینګ کړي؟ حتما د مادیاتو خبره ده. دا دویم شی دی. نو غوښتنه مو دا ده چې مسلمانانو ورونو، هغه څوک چې انجینر دی، ډاکټر دی، د دې فن ماهر دی، د جیولوژي په هکله باندې د خپل مهارت دی، هغه د په کار واچي تر څو پورې هغه اقتصادي منابع هغه د مسلمانانو لاس ته راشي. اوس خو کاملا د یهود په لاس کې دي. حتی موږ یو نوشابه چې خورو هغوی ته خپل ګټې رسېږي. نو که چېرته موږ خپل اقتصاد اوس کنټرول کړو په خپل موقع باندې او ټول اسلامي ملکونو، نو په دې باندې پوه شئ چې د هر حیلې او د هر دسیسې مخه مو نیولې. دریم هغه دا چې بتوانه، یعنې د کافر سره په پټه اړیکه نیول اسلام سخت دا بد ګڼي. یو روابط دي، تجارتي روابط به ورسره ساتي، تګ راتګ، مثلا هغوی نه به کار اخلي، انجینران به یې راغواړي، خپل معدنونه ورباندې خو ستا د نظارت لاندې ته به ځې هغې ځای نه به داسې یو شی د ټکنالوژۍ نوی پیشرفته پرمختللی اسباب راوړي، دلته ته کار اخلي. دا روابط شریعت نه منع کوي. یو دا چې بتوانه ده، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر. الله فرمایي چې لا تتخذوا بطانة، دوی سره پټې اړیکې مه جوړوه چې زه مثلا دومره تخریب تا ته کوم په خپل هیواد کې ما ته پیسې راکړه. الله وایي دا کار ونه کوي. که دا کار مو وکړو نو ستاسو لوی خیانت د خپل اسلام او د خپل هیواد سره دی. او په دې باندې پوه شه چې ای جاسوس، دا جاسوسي ته وایي چې آخر کې به ته ذلیل کېږې. لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم. دوی دومره خوشحاله چې مسلمانان په تکلیف چې یو بم د مسلمان په مجتمع کې انفجار کېږي، مسلمانانو باندې کافرانو باندې جشن نیسي د مسلمان په غم باندې. د قرآن په دې صراحت کوي. ودو دوی خوښوي، ما عنتم هغه څه چې تاسو په جنجال کې غورځوي، تاسو منځ کې جنګ وي، مشکل وي، ورانۍ وي، کافر ورباندې جشن نیسي. لیکن یو خبرې ته بل هم غوږ کېږدي. الله وایي دوی چې څه په خوله وایي د تاسو د رضایت دپاره، دا د خولې خبر یو طرف ته، و ما تخفي صدور، هغه څه چې د دوی په زړونو کې تاسو ته پراته دي اکبر،
ډېر خطرناکه دسیسه ده. هغه به دوی هغه وخت کې کوي چې کله افشا کوي چې کله لاس بر شي. نو که چېرته په مسلمان ټولنه کې د کافر دپاره جاسوس موجود و نو د هغې هېواد خیر نشته. که هغه په هر منصب کې حتی یو ادنا کوچنی مامور هم چې د پردي هېواد دپاره جاسوسي وکړه د هغې هېواد د مسلمانانو بیا خیر نشته. نو دغه درې کارونه ډېر اهم دي. خپل غوږونه به د کافر تبلیغ نه کاڼه وساتئ، خپل اقتصاد به تقویه کوئ او د پردي ملک دپاره به پټ تعلقات یا جاسوسي نه کوئ. مننه. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. اړیکه پرې شوې. شیخ صاحب که د خوښې لیدونکو پوښتنو ته راځو. مهرباني. احمد پوښتنه ده، یو څوک ځي خارج ته غواړي تجارت ته هم لاړ شي، خپل فامیل هم ځان سره ویسي او هلته څه نه څه دعوت هم وکړي، تګ کې خو به مشکل نه وي. یوه خبره هلته ډېره اهمه ده چې که چېرته یو څوک تجارتي روابط د خپل هېواد د مشرانو په مشورې خو ځي راځي تجارت به کوي، خو که چېرته یو څوک د دې فن ماهر نه وي چې هغه د تعلیماتو مثلا ماهر وي یا د دې فن نه فارغ وي، نو بیا کولی شي تبلیغ دپاره لاړ شي او غیر د هغې نه هسې بهانه کول، خپل کورنۍ هلته انتقالول، دا آینده ډېر مسؤلیتونه دا به یې ده په غاړه. مننه. بیا هم اړیکه. السلام علیکم ورحمت الله. عمران زموږ غږ اورئ؟ خوشحاله اوسئ. مهرباني. شیخ صاحب دا پوښتنه مې کوله، موږ پنځه وروڼه یو ښه بشرات دا رقم څوک چې خلکو وظیفې خلک بې وظیفې کړل، نو زما ورور ده د طالبانو د مثلا دا هغه څه صحیح نه پرې لګېږي، نو دی د دې له وجې نه د قرآن عظیم شان ته سپکاوی کوي، اسلام ته سپکاوی کوي او کلمې ته سپکاوی کوي، ډېر بد نومونه اخلي. دا ولې کوي؟ یعنې بېکاره شوی؟ بس یا خو دا بېکاري وه، خو بله خو سپکاوی کوي قرآن عظیم شان ته او کلمې ته دیني مشرعات هسې ته هغه کوي سپکاوی کوي. سمه ده. نو ستاسو پوښتنه دا ده چې له دوی سره څه وکړئ، همداسې ده؟ او زه د کشر ورور یم، زه په مقابل کې راپورته شم، ما لپاره دا څه هغه ده، ما یې برداشت ونه شي کولی. سمه ده. خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکوي. مخې ته ښه رور. زکي پوښتنه د شیخ صاحب کونډه یم او یو زوی مې وفات شوی دی، هم هغې نه په تکلیفونو اخته یم، رنځېږم، نه ښه کېږم، څه وکړم؟ مونږ الحمدلله دا نسخه ښودلې او ډېره مجربه نسخه ده. که خدای وکړي چې د دې قرآن کریم زده وي، قرآن کریم که زده وي نو ښه، او که نه وي نو بیا دې چاته وظیفه ورکړي چې د دې سره نږدې په اوچت اواز تلاوت وکړي، نو د دې سکون به راځي. هغه د ماښام مونږ چې کله وشي او دوی شپږ رکعاته نفل هم وکړي، بیا د سورت یوسف تلاوت شروع کړي، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین تر اخره پورې، داسې انداز کې وایي لکه چې مطلب که بل څوک وایي چې دی اوري، یعنې په اوچت اواز، که خپله هم وایي هم په اوچت اواز به یې وایي چې دی بیرته خپل اواز اوري، نو دې سره به انشاءالله ډېر زه سکون راځي. دا د 2-3 ورځې بیا تکرار کړي. وحید الله وایي چې یو څوک وي د سړي خپلوان وي، زناکار وي، غل وي، فاسق فاجر وي، له دې سره خپلې هغه اړیکې پرېږدي، قطع صله رحمي ده؟ نه. موږ په بخاري شریف کې یو حدیث لرو د ښکلي محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الحب فی الله والبغض فی الله، دا د ایمان په مباحثو کې ذکر کېږي چې چا سره محبت راشه درشه، ناسته پاسته، تعامل، دا د الله د رضا دپاره وي، دا عبادت دی. دارنګې که چېرته یو چا سره بغض، قطع علاقه، خو د هغې ټول خبره دین پورې وي چې د دین پورې مثلا توهین کړی دی، دی بدرا دی، دی ښه سړی نه دی، نو په دغه قطع علاقه کې الله ثواب ورکوي. دغسې خلکو سره بیا ناسته پاسته ایماني نقصان راولي، نو د دې نه خلکو منع کړې ده چې دا په ذهن باندې مثلا منفي اثرات لري. قرآن کریم صراحت هم لري چې د داسې خلکو سره مه کښېنئ چې د هغوی د الله د دین نه غافل دي او د الله په مقابل کې دي. که چېرته تاسو نه کم وخت کې د یاده وته ورسره مجلس مو درلوده چې رایاد هم شو ترې نه پاڅېږئ، نو خلاصه او نچوړ دا راوته چې که د چا سره قطع روابط کوې خو د الله د رضا دپاره چې د اخلاق ستا نه خوښېږي، ستا
د ده دا کړنې ستا نه خوښېږي نو په دې عمل باندې به تا ته ثواب درکوي دا قطع صله رحمي نه بلکې ثواب دی. مننه. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. سید ضیاءالدین لکه چې اړیکه دې پرې شوې. شیخ صاحب راځو د یو خور پوښتنې ته وایي که یوه ښځه خپل لیور لور ته شوده ورکړي او بیا هغه د لیور لور واده شي او د هغې لور شي د هغې واده کول خپل زوی ته دا د رضا مسله دوی کوم صورت ذکر کړی دی دغه صورت کې د نکاح جایز نه ده. مثلا دا یوه زنانه ده یو انجلۍ ته شودې ورکړي چې د دې د یور لور ده یعنې د لیور د لورې ده نو دغه لور چې شه دا د دې نجلۍ لور شوه دا د ښځې لور شوه دا نجلۍ بس دا لور شوه و چې د دې کم لورکۍ پیدا کېږي د دې لمسی شوه و چې دی خپل زوی ته کوي نو ماما شو ماما او خورزه دي دغه نکاح ناروا ده حرامه دی نه باید ځان وساتي. د رضا کې دغه اصول دی باید خدای وکړي چې مطلب مو رسولی مطلب همدغه دی چې نکاح نه کېږي نکاح نه کېږي دغه صورت چې دوی دې کې بالکل نکاح نه کېږي. مننه. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ غږ اورئ؟ اورم ستړی مه شئ مهرباني پوښتنه وکړئ. مهرباني ورور. سلام علیکم. وعلیکم السلام. شرف صاحب ښه دی ښه دی خوشحاله اوسئ. تاسو ته سلام او مدني صاحب ته سلامونه. مهرباني. محترم پوښتنه لرم جاوید حضرت کومه کابل دغه د سلمانۍ باره کې مونږ په سلمانۍ کاروبار کوو که نه زیات خلک په دغې باندې شکي غوندې دي چې دغې باندې هست کېږي عمره کېږي که نه کېږي. سمه ده خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکوي. مخته ښه شیخ صاحب راځئ محمودین پوښتنې ته یو میاشت کېږي د زړه حمله را باندې راغلې وه کورم دویم منزل کې دی په زینو باندې نشم کولی چې جومات ته لاړ شم حتی کور کې هم په چوکۍ لمونځ کوم بیا هم چې کله د جمعې وخت نو ځورېږم ژاړم او حتی په مانځه کې غلطېږم. مجرم خو نه یم. مجرم خو نه دی خو یو حدیث دی دلته د ښکلي محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې د اسلام مزایا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو څوک مریض شه او یو څوک مسافر شه د ده په مانځه کې طبعا نقصانات راځي کمی راځي نو دوی دواړو ته به الله هغه ثواب ورکوي لکه مریض ته د صحت په وخت کې او مسافر ته د اقامت په وخت کې ورکوي. نو ته مجرم نه بلکې ستا لپاره یو ثواب دی. ستا دا امید و چې ته همغه مونځ وکړې لکه څنګه چې د صحت په حالت کې دا چې ته اوس مریض یم دا په ناسته مونځ کې په اشاره یې مونځ کې او زړه کې دا تمنا راځي چې کاش کې تللی وی نو ستا دپاره د دغه حدیث پر بنیاد مکمل ثوابونه الله درکړي قابل د تشویش نه دی بلکې ستا درجې به نورې اوچتېږي. او ښه دا ده چې تاسو د زړه د تکلیف د دفع دپاره د یو ښه عالم او مرشد سره رابطه وکړئ او د قلبي ذکر واخلي. د قلب کم ذکر چې کېږي د صوفیه کرام چې کوي دې سره د قلب ذکر شروع کړي نو ډېر لوی مشکلات ورسره حل کېږي. مننه. فریده وایي چې زما زوی اته کلن و هغه وفات شو. دغه څوک اقربا کورنۍ چې کله د مړي قبر ته ځي بیا مړی ګوري که نه قدرمن سیرت صاحب دوی باید یو هم پوښتنه کړې وای دې ته اسلوب حکیم وایي چې پوښتنه که دوی وګوري که ونه ګوري دوی دپاره فایده او ګټه نشته نه تاوان شته خو دومره ده چې دغه څوک چې د بلوغ نه مخکې وفات وي هغه د خپل والدین دپاره په ورځ د حشر چې والدین مستحق د جهنم شي دوی ورته شفاعت کوي راځي ګوري به چې والدین روان دي جهنم طرف ته په حقوق الله کې دوی مؤاخذه شوي دي او روان دي جهنم ته نو دغه ماشوم چې قبل البلوغ وفات دی ورځي رب العالمین ته وایي چې ستا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده چې با نابالغ ماشوم یعنی ماشوم خو طبعا نابالغ نو هغه د خپل والدینو شفاعت کولی شي نو زه راغلم بیا به دوی د جهنم د لارې نه د جنت طرف ته راوګرځوي دا لوی امتیازات دي او دا خبره چې ګوري او نه ګوري دې کې تاسو ته تشویش کوئ چې کتل او نه کتل موږ ته ګټه او فایده نه رسي. بله پوښتنه د دغه ارواح کورونو ته راځي که نه راځي؟ دا هم عین د همغې خبرې د همغې سوال مثیل دی
یو خبره ده چې مشهوره چې ځینې ارواح د جمعې په شپه راځي بیا خلک چراغونه لګوي څه کوي څه کوي دغسې فکریه مه ساتئ کله چې مړی انسان وفات چې مړ شي دفن شي د دوی روح 2 مقامه لري الله دې موږ په علیین کې حساب کړي یا علیین ته ځي هلته ثبت نام کېږي یا سجین ته ځي کوم چې د جهنمیانو ځای دی نو هغه لاړه یا علیین کې شو یا سجین کې شو شهدا په جنت کې ګرځي نو زه یم چې یو څوک لاړه هلته کامیاب شو قدرمن سي رسي دلته څه کوي نو بیا په دې نجسه دنیا کې په دې ګډوډه دنیا کې د دې خونخوارې دنیا کې څه کوي چې راځي مننه عمران وایي چې 5 ورونه یو ورور هم دومره حساب خرابی شوی دی چې د قرآن سپکاوی ورپسې داسې نور نو څه وکړو دې سره دوی ویل چې اعصاب خرابه شوی طبعا کله کله دا مرض وي نو تاسو به د ډاکټر سره رابطه وکړئ که چېرته بیا دا صحتمند وي دا کار کوي نو تاسو کولی شئ چې د خپل سپین ږیرو مشرانو د علماو د طرف نه د اصلاح وکړئ یعنې شخصي څوک د داسې یو څه اقدام نه کوي چې د شر ته جوړېږي ولته خدای ناخواسته په داسې یو څه جنجالو باندې اخته کړي چې بیا پاکولی نه شي نو ښه لاره اصلاح ده د سپین ږیرو مشرانو د لارې نه او که چېرته واقعا عصبي تکلیف نو ډاکټر سره جاوید وایي چې موږ سلمانۍ کاروبار کوو او د دې په پیسو باندې حج عمره کیدی شي ځینې خلک ورته دا ذهنیتونه ورکوي بیچارهګان خو دوی کار کې لګیا دي ممکن هغه چا چې دا خبره کړي هغوی مقصود به دا وي چې دومره ګټه به دوی نه لري چې هغه پیسې جمع کړي ولاړ شي عمرې ته نه اوس یې ګټې ښې دي ښه نو بیا چې ګټې ښې دي بالکل ورباندې عمره هم کېږي حج هم کېږي خرما دې زیاتې راوړي دوی دغه کوي هم تاسو ته دې راولي اصلي کې دا کې شکمن دي چې ګیرې کوي نه دوی دا کار مه کوئ دا خو ورته شریعت وضاحت دوی خو په دوی باندې هم پوهېږي چې که تاسو دغسې کار کوئ نو بیا ستاسو په پیسو کې چرک راځي ګندګي راځي نو په ګنده پیسو باندې بیا عمره کول بیا سم مننه شیخ صاحب دا چې د خپرونې د پای شیبې دي له تاسو مننه کوم الله خوشحاله ګران لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضرېږو تر هغې مې په لوی او مهربانه رب سپارم هر چېرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ له لیدلو مو مننه